ګوره په هر وخت خفګانونو هسې ځان خفه کوې. خفګان مه کوه، ځکه هیڅ کوم داسې شی نشته چې د تل دپاره دې په دنیا کې پاتې شي. نو خفګان د څه دپاره؟ هیڅ پروا نه کوي چې هر څومره سخت او دردونکی د حالات وي، فقط په یاد یې ولره حالات بدلیږي را بدلیږي، همیش په انسان یو رقم ته حال نه وي. پیغمبر صلی الله علیه وسلم وفرمایل د دنیا خوشحالي نیمګړې ده او سختی هم د تل دپاره نه وي. په ځمکه ګرځېدونکی یو داسې ساکخ نشته چې د هغه رزق د الله په غاړه نه وي او د هغه په باب ونه پوهیږي چې هغه به چیرته اوسیږي او چیرته به هغه سپارل کیږي. دا هر څه په یو کتاب کې ثبت شوي دي. په الله توکل وکړه، هر حال به دې آسان وي. السلام علیکم.